جونپړو کې پاتې شئ نه مولانا بدر صحراګانو کې پاتې شئ موږ نوی قوم تیارو موږ ورته د پاکستان محب وطني ښایو موږ ورته عزت ښایو موږ ورته د امن درس ورکو موږ ورته د مذهب درس ورکو زما په ګلالي ماشوم ستا لاس نه رپېږو چې دا فایر کوو دا به زه د لږ ټایم دپاره سوچ وکړم چې د دې ډلور ذاتي دشمني ده دا به زه د لږ ټایم دپاره سوچ وکړم د ده سره په خوا کې ماشوم ناست دی د ده سره د اسکول ماشومان ناست دي دی اوس د اسکول ډلور دی که دی د چا د پلار قاتل هم دی خو خلک د ماشوم او د زنانه خیال ساتي په تاسو کې دونه حیا نشته تاسو دونه بې حیا یئ که د اسکول یو ماشوم راووت ایوریج په وړوکي اسکول کې د وړوکي نه په وړوکي اسکول کې چې کوم زموږ سره رجسټر 1900 اسکولونه په دې پوره سواد کې دي ایوریج پکې 1500 واړه دي او دا خبره په ذهن کې کېږي چې نن سبا ماشومان د مور و پلار خبره نه مني خو د خپل استاد خبره مني او دا استاد دې ورته سبا آډر ورکړي تاسو به څنګه خوب وکئ مه کوئ دا هغه دور نه دی چې تاسو په تیاره کې په خلکو ګزار کوئ موږ ډېر مهذبه خلک یو موږ د آیین پاسداران خلک یو په موږ باندې آیین مه ماتوئ په موږ باندې د مشرانو بېعزتي مه کوئ قسم نه کرانه یوه ورځ پاتې شئ خو هغه دلته چې کوم د والي سواد دور هېڅوک هم نه و زه مثال د ګلګیت ته راغلی ما په یو ډېره مسله کې تللی وم قسم نه کړه چا تپوس کړی دی هېچا سره ټوپک نشته ته څه کې ستا په دې ډیګ کې څه دي ستا په دې ګاډي کې څه دي زما خو په خوا کې چیک پوسټ دی زما ماشوم محفوظ نه دی زما په خوا کې چیک پوسټ دی زما استاد محفوظ نه دی تاسو کومه بلا راګیم شروع کړی دی که دا ګیم یې لږې مخامخ کوئ دغه سیاسي خلکو ته وایم تاسو د دې خاورې بچي یئ که ته MDC که ته ADC که ته میجر یې که ته کپتان یې که ته SHO یې که ته DSP زه ستا احترام کوم خو ته به زما احترام کوې زه امن غواړم ما به امن راکړې کله چې ما دې امنیت غوښته بیا چې ستا لاس ازاد توره دې تېره خو دا ستاسو سره چې په دې ټوپکو کې دا کم کالتوسونه دي زموږ سره په ټوپکو کې شتۍ نشته ورې هغه د هغې نه ډېر تېز ګزار کوي زموږ چې کوم فورس دی زموږ چې کوم منظم فورس دی ستاسو به ورته چېرته یو تربیت ورکوئ موږ ورله تربیت ورکړی دی اسکول زموږ مورچه ده دا شاته زموږ سپایان دي په زرګاو خلک زما د دې میډیا په وساطت د دې خاورې ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې دا وخت راغلی دی دا موقع راغلې ده مرګ شته موږ به مرو وایي چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندا کړه چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندا کړه داسې مه شه چې ته خاندې او خلک جاړي داسې پکار ده نو زما تاسو ټولو ته خواست دی دا د دې سکول مسله د دې ګنانو ماشومانو مسله ده دا به د هر چا زړه درکولی موږ د مشرانو د قایدینو د حکم په انتظار یو انشاءالله موږ به دا کوم چې د امن و امان صورتحال دی دا به موږ په لاس کې نالو خو چې زما بچي ته یې لاس راورسو نور نشو برداشت کولی که زما د کور مسله هغه به وي خو ماشوم نشم برداشت کولی هغه ماشوم څه ګناه کړی چې نن په اوټي کې پروت دی د مرګ او ژوند په ششوپنج کې کوم د راورشي نوې ځوانۍ ته رارسېدل دی هغه د یو تعلیم یافته سړي زوی دی د هغه پلار پرنسپل دی هغه به خوبونه لیدل نن د هغه نوی په کور کې پروت دی سهار به په خوشحالۍ تللی د لږ ساعت دپاره سوچ وکئ که اوس راونوتئ بیا به دا موقع نه غیرت وکئ په هر ځای کې وکئ دا کومه خبره وه چې په زړه کې ده دا په خوله باندې راوباسئ د مرګ نه خواخوا نور څوک څه نشته او الله دې دغه جذبه زمونږ ډېره تانده لري ستاسو ډېره مننه شکریه نن یو اعلی تر زما سره په دې اسپتال کې ولاړو خبرې کولې موږ ورته وویل ولې موږ احتجاج نه کوو خو ملګرو اچانک فیصله وکړه 12 بجې ټایم ورکړو په وخت 12 بجې ټایم چې موږ دا فیصله وکړه دا د 15 منټ کال دی
ګورئ موږ که صحیح کار وکړو ستاسې خبره به دنیا به برابروو. زه د PSMA ضلع سوات چیرمین محترم جناب یاسر باچا صاحب ته درخواست کوم چې راشي او د خپل خیال اظهار کړي. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما د سوات ټولو استادانو صاحبانو ټولو ګلالو ماشومانو او عام زموږ ورونو مشرانو کشرانو همزولو السلام علیکم. ملګرو خبرې ډېرې وشوې او ډېرې ښکلې خبرې وشوې او هر یو مقرر په خپل انداز کې بهترین خبرې وکړې. زه صرف ستاسو ذهن یو خبرې طرف ته بوځم او خبره دا ده چې د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان آبادي